خلک مخکې او مونږ شاته ځو روان یو چې مونږ چیرته او بیا چاته ځو روان یو په مزل کې مې ویښتان سپین شول اټک په مزل کې مې ویښتان سپین شول اټکه نه پوهېږم چې کوم خواته ځو روان یو. سلام قدرمن دوستانو، یوسف هیواد دوست ما له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکی. دغه شعر چې مو ولوسته د څلوریزه دا د ډېر پیاوړي او د خوږ کلام د دروند کلام درلودونکي ښاغلي اجمل اټک یوسفزیو، خدای دې ورته برای ورکړي او روغ صورت ورته غواړو. شنونده ها و بیننده های گرامی رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک، امیدوار هستم تمنیات نیک بنده و سایر همکارای عزیز ما را قبول بفرمایید. خوش هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم. قدرمن دوستانو، زموږ همکاران تاسو ته نیک هیلې او سلامونه لري. هغوی په تخنیکي چارو اخته دي او تاسو پوهیږئ چې د یوې خپرونې جوړول او بیا خپرول یو ستونزمن کار ده. موږ کومه مؤسسه نه یو، یوازې یوه کورنۍ یو، زه او میرمنه مې فیضه جان هوسا او یو دوه زامن مې او یو لور مې دغه د دې کار په څرنګوالي باندې او په پرمختګ کې برخه لرو. دا نږدې 12 کاله شول دلته په ډنمارک چې دغه راډیو تلویزیون چلوو. له دې مخکې مو 15 کاله د خپلواکۍ په نوم یوه جریده چې هره اونۍ به دا خپرېدله او تقریبا د پوسټ له لارې به هم څه ناڅه ټولې نړۍ کې افغانانو ته رسول. هغې وخت کې خو د انټرنیټ امکانات نه ول. په هر صورت دغه مو د لاسه کېږي، هیله ده چې ویې منئ او تاسو ته د منلو وړ وي. بیننده های عزیز و هموطنان گرامی و به جان برابر، خدمات ما از یک خانواده کوچک است. ما خانم فیضه جان و یکی دو فرزند ما در این رابطه با ما کمک میکنه. امیدوار هستیم که بتانیم خدمت مؤثر انجام بدیم و فکر میکنیم این بهتر است که ما در رابطه با منافع ملی و ارزش های ملی خود اگر بتانیم نشرات بکنیم بدونی که بلغزیم، ما هم از لغزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا وطنی که در او دیگه باز همه ملت آزرده میشه. شاید یک عده ما خوش بسازیم اما یک عده زیاد از ما آزرده میشه. قدرمن دوستانو، د اونۍ د یادښت وار بیا را رسېدلی ده او هیله لرو چې د اونۍ دغه یادښت هم تاسو ته په زړه پوري او که څه هم دغه یادښتونه چې مونږ یې وړاندې کوو هیڅ کوم مؤثریت او اغېزتوب مونږ پکې نه لرو. دا زموږ راډیو تلویزیون یا زما ونډه یا زما د دې میرمنې او بچیانو یا زموږ د نورو همکارانو، خو خبره دا ده چې دا یو سیالي ده. نو بس زموږ سیالي پوره ده چې د راډیو تلویزیون د ډنمارک نام د افغانانو راډیو تلویزیون د خپرونې لري او د ملي ارزښتونو په باب خپل گروه یواندونه وایو. دغه سیالي پوره ده. نور که څوک ګوري یا که نه ګوري یا څه اغېزمنه ده او که نه ده اغېزمنه، د دې نه چې کینو دې ګوند ته کنځلې وکړو، هغې ګوند مشرانو ته کنځلې وکړو او یا دې پارټۍ ته دې حزب و تنظیم ته او د افغانستان د خلکو ژبو کلتور او فرهنګ ته کنځلې وکړو، بد ووایو، یو ولایت ته یا یوې ولسوالۍ ته یا خلکو ته. هغې نه خو دا ښه ده چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم کارکوونکي مونږ یادوو چې دوی د سر په بیه د مدنیت، د کلتور او فرهنګ د اشاعې لپاره کار کړی ده. دا هم یو مسؤلیت ده، یو سالم مسؤلیت ده. له بلې خوا نه ملي ارزښتونه که چیرې وکولی شو هغه ملي ارزښتونه یاد کړو او دلته په ډنمارک کې د افغانانو د ژوند او کار په باب. په هر حال راغلو قدرمن دوستانو، د اصل موضوع ته چې هغه د اونۍ یادښت له بده مرغه بیا هم مونږه د اونۍ کې هم د خپل خفګان له تاسو سره شریکوو، هم د وطن د خویندو او میندو و خفګان او د دوی دغه ناتار چې په دوی باندې روان ده. دغه
له تاسو سره شریکوو د دې دولت سره شریکوو چې په افغانستان کې د واک په اختیار کې ده بیا داسې یو فرمان صادر شوی ده داسې یو امر شوی ده چې د روغتیايي چارو کارکوونکي چې اکثره زموږ او تاسو خویندې دي او میندې دي او بچیان مو دي دا اوس نو بس هغه دروازې پرې وتړل شولې نو دا خو ډېر یو ناسم کار ده ډېره ناسمه فیصله ده موږ له دې سره موافق نه یو وګورئ موږ په وار وار ویلي دي چې ملي ارزښتونه هغه دي چې د ملت نه هم رایه واخیستل شي او هم د ملت د هوساینې لپاره کار وشي په دې هوساینه کې تر ټولو مهمه زده کړه ده ورپسې کاریابي ده کار باید وموندل شي خلکو ته له بلې خوا نه سهولت او هوساینې نه هدف دا ده چې اوس کورنۍ د دولتي خدماتو په ترسره کېدو کې خپله هوساینه هلته وګوري ښه اوس دا زموږ مېرمنې خو دغه 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته دا زموږ میندې زموږ مېرمنې زموږ لوڼې او دغه ښځینه برخه ټول دا خو به یا به ټول مرینو ولې دوی ناروغي نه لري چې دا یو نرس و یوه پرستاره او یوه ډاکټره ښځه ورته ورسېږي یعنې په دغه غربي نړۍ کې هم یو نارینه د خپله ښځه همدلته په دې اروپا کې دا هغوی ډېر خوشحالېږي چې دا ښځه یې که ناروغه شي مېرمنه یا لور یا مور یوې ښځینه ډاکټر یا نرسې ته ورشي موږ خو شکر د مسلمانان یو بیا افغانان یو نو په دې کې خو د وطن د یوې ډېرې پراخې برخې چې هغه زموږ د وطن د مېرمنو برخه ده د نجونو برخه ده دا خو په دوی باندې ظلم ده دا خدای تعالی موږ ته د انسان خطاب کړی ده انسان زموږ نوم یې مشترکه دی ښځې او د نر ښه د انسان وجه تسمیه څه شی ده دا خو یو عربي نوم ده د انسان وجه تسمیه انس ده انس ښه انس خو په پښتو کې ورته مینه وایي او په فارسي کې ورته دري ژبه کې ورته عشق خو خدای تعالی په موږ باندې د مینې نوم ایښی او موږ صاحب دا مینه اخلو په کور کې بندي کوو ولې دا خپله مور اوس خو نو که دا ناروغه کېږي دا به ټولې دا ښځې به مرینو دا یو دویمه خبره څه ده خو یا به ډېرې پیسې قرضوو ځمکې به خرڅوو او یا دا طلا او څه شی چې لري دا زموږ بچیان چې ناروغه کېږي دا زموږ لور یا ښځه یا مور یا خور دا به څه کوو پاکستان ته به یې وړو په پاکستان کې زموږ ښځه یو ښځینه ډاکټر ته تللی شي اما دلته افغانستان کې نشي تللی درېیمه خبره یې څه ده درېیمه خبره دا ده چې ښه خو موږ خو فساد ته خپله زمینه برابره کړه په دې ټولنه کې فساد ته موږ زمینه برابره کړه چې بیا به نو دا تداویګانې او دا روغتیایي چارې په پټه ترسره کېږي په کورنیو کې بیا به نو هغه زړې زړې ښځې که نه چې راځي ویاله چې دا د حاملهدارۍ مسایلو دا ټول به په هغه کسانو به یې ترسره کوو چې هغه په هېڅ نه پوهېږي دا مېرمنې به مري ځکه دا خو نو نارینه ته نه ورځي دا مېرمنې به ټولې زموږ مري نو دا خویندې میندې زموږ به مري او موږ به ورته ګورو نو دا ژوند خو دې معنا نه لري چې یوازې دوی ته ښه کالي وکړو ښه ډوډۍ ورکړو او دا نورې خبرې خو به یې نه کوو ښځه خو د حواس لپاره نه ده ښځه خو انسان ده موږ خو ما مخکې وویل چې موږ باندې خدای تعالی د انسان نوم ایښی دواړو ته ښځه او نارینه ته او موږ دا بیلو ښه د دې یو تاوان دا د دولتونه ګورئ دا دولتونه ملت ورته بیعت وکړي وایي صحیح ده وایي دا تاسو کودتا باندې راغلي یاستئ که انقلاب باندې که د کورنۍ لخوا پاچایان به زوی بیا پاچا شو بیا به د هغه زوی پاچا شي دا ډول دا ملت همیشه ټولو ته ویل چې هر کله راشي ستړي مه شي هیچا سره کوم مخالفت نه ده حتی موږ یې وژلي یو 80,000 د کابلیان یې مړه نه کړل بیا هم دا ملت ورته ویل ښه په خیر راغل خو څه شی فساد یې وکړ شر یې رامنځته کړ او اخر هم هغه د ګوره وتښتېد کوم دولت سالمه تللی ځکه ملت ته یې کار نه ده کړی خدای مه کړه ګورئ عزیزانو په کابل کې مشرانو موږ تاسو ته ډېر قدر لرو
مونږ ستاسو قدرداني کوو دغه ملت چې تاسو او ستاسو خو کارونو ته لبیک وایي او در سره دي او تاسو یې ومنلی او بدرګه یې کړل دا مه پښېمانه کوئ دا یو دوه تاسو به په یاد دي چې په افغانستان کې د 1500 کالو په موده کې څنګه حاکمیتونه ړنګ شوي دي چې په هغې کې ټولې تباه شوي دي خو دا حاکمیتونه مه ړنګوئ دا ډول دې کې څه ګټه ده زه هېڅ پوه نه شولو ولا په دغه معاصر وخت کې موږ اوس دوا او درمل له خپل اولادونه درېغوو او نه یې پرېږدو که نه تاسو مه خفه کېږئ دا ډېر په احترام یې تاسو ته وایي نه تاسو سره کوم جنګ لرو نه کومه دعوا لرو او نه به څه د لاسه کېږي موږ د افغانان څوک خو دا اوس اطاعت کوو ته وایې چې ډاکټران یې دې نه وي نرسان یې دې نه دي خو څوک وکړو هېڅ چاره نه لرو د خدای په خدایي کې هېڅ چاره نه لرو ښه بله خبره چې بله مهمه خبره دا ده چې د فساد نه هدف دا ده چې دلته به اوس نو د مغزونو فرار کیږي یو ښځه چې ناروغه ده یو ښځه یو لور زمونږ چې ناروغه ده سبا به ناروغه کیږي اوس به نه وي خو د دې لپاره ورور یا پلار یا د کورنۍ نور غړي که نه میړه دا خو به نو اوس غلا کوي دا به اوس رشوت اخلي دا به هر څنګه چې او د خپل ښځه او د ځان به باسي له دې وطن نه چې لاړ شي نو د روغتیا او سلامتیا خو دا کوم تضمین نه چې موږ به 200 کاله ژوندي او ډېر روغ وي خو هر وخت امکان د ناروغۍ شته ده که څنګه دلته چې امکان د تداوۍ نشته خو یا به پاکستان ته تښتو یا به ایران ته تښتو هلته چې لاړ شو هلته موږ نه سربازګیري کوي هله وایي راځئ څوک هم وروره په دې ډله کې د عسکري ډلو کې خپل جنګوي مو په کشمیر او بل مو په عراق کې جنګوي او بل مو په سوریه کې جنګوي همدغه وګورئ موږ خپله ګوره د خپل خلک کومې خواته وو بنان یو ځل بیا قدرمن دوستانو موږ هیله کوو او خواهش کوو عذر زاری کوو تاسو ته چې په دې کې دغه دوه تاوانه چې دي دا دې ته غاړه مږدئ ګورئ یو خو به تاسو ډېر سخت تاوان وکړئ او دا ملت کېدلی شي یو وارې راپورته شي بیا چې راپورته شي نو خو د خلکو زور خو بیا د خدای زور ده دا یوه خبره دومه خبره دا چې تو خدای اوس موږ دغه پښتانه زه دا نور قومونه خو چې په احترام او په درناوي دغه نور قومونه چې هلته دي دا خو زموږ ټول عزیزان دا ټول افغانان دي خو زه دا پښتانه درته ښیم دا پښتانه اوس ولې تاسو بدناموئ دا رقم خو دغه دي وایي وروره دا پښتانه دغسې خلک دي مکتب نه پرېږدي فاکولته نه پرېږدي ښځو سره دغه ډول چلند کوي یا نور تاسو ګوره څونه ښه کارونه کړي دي په دې افغانستان کې سوله هم راوستی امنیت مو راوستی خلک مو له مرګ او ژوبله نه خلاص کړي څومره ډېر یعنې هغه چارې تاسو ترسره کړي دي چې نړیوال ورسره ولوی نه شو کولی چې دغسې یو امنیت راوړي دغسې یو ډاډ موږ خو خپل افغانستان ته راغلو اوله زه تاسو نه ډېر مشکوره یم زه دا مېرمنه مې دا بچیان مې چې موږ افغانستان ته دا 2-3 ځلې ستاسو په حاکمیت کې راغللو موږ سره مرسته وشوله موږ سره ډېر ښه هرکلی وشو کور مو ودان خو دغه برخې خو جوړې کوي نو دا خو د خلکو رضا ده د خلکو رضا د زړونو رضا دا د ملت د هوساینې او د دې وطن د آبادۍ یو منبع و یو مرجع ده کور مو ودان ژوندي اوسئ تاسو ته بقا او لوړتیا غواړو او هیله لرو چې دغه ارزښتونو ته تاسو هم پام وکړئ ملت دې هم پام وکړي ملت دې هم هغه څه وکړي چې یوازې دولتونه یې نشي کولی ملت هم باید دولتونو سره لاس یو کړي او د خلکو د هوساینې دپاره د وطن د آبادۍ دپاره یو ځای سره برخه واخلي له بلې خوا نه موږ هیله لرو په بهر کې افغانان چې دوی اوسېږي دلته په ډنمارک کې اروپا کې امریکې کاناډا استرالیا د شوروي اتحاد په پخوانیو جمهوریتونو هندوستان نورو ځایو کې هر چیرې چې دي اوس خو په اسرائیلو کې هم افغانان دي د دې ټولو نه هیله لرو چې د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې هر ډول امکان چې تاسو لرئ د دې نه استفاده وشي چې د افغانستان د دغو کادرونو دغه ځوانانو د نجات لپاره
مونږ لارې چارې ومومو داسې نشي چې ډله ډله افغانان له وطنه ووځي نو کله چې دا ټول بیا وځي بیا به نو مونږ ته هلته په وطن کې څه پاتې شي د دې لپاره په بهر کې اوسېدونکي افغانان هم مکلفیت لري چې یوه لاره چاره د دې لپاره وسنجول شي کور مو ودان ژوندي اوسئ چې دغه د خپرونې دا برخه مو هم له موږ سره واورېدله نو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ ښه وختونه په موږ باندې ګران یاستئ او هر چیرې چې یاستئ له غم و درد نه لرې اوسئ